د پوهنتون د کار شروع دپاره اقتصادي منابع ځینې هغه څه چې مخکې دوی دپاره د رهایش دپاره وو یا د دوی ژوند هغه ځینې شیان د بانکونو د تړل کېدو سره بند شول او ځینې نور نارسایانې هم موجودې وې چې باید موږ رسیدګي ورته وکړو کار تلاش روان ده چې زر حل سي موږ د لوړو زده کړو له وزارت سره تماس ونیو هغوی وایي موږ شپه ورځ په تماس کې یو په هڅه کې یو چې کار روان سي ځینې کارونه سوي هم دي تر یو حده پورې پوهنتون ته انشاءالله زمینه مساعد سي خو هر څه به انشاءالله ډېر زر وسي او یو بل ماته داسې کار چې مخکې له دې چې موږ راسو ماته ښکاري رخصتۍ هم یې د پوهنتونونه د نهادونو تعلیمي رخصت سوي وو د کورونا مسایل هم یو چالش و چې موږ یې ځنډولي وو بېرته صحت عامې نوې اجازه واخیستل سي دا مسایل هم په دې کې ګډ سوي دي خو دا په دې معنا نه ده چې خدای نخواسته بندېږي به یا به نارسایي ورته کېږي امید ده چې زر به دا کارونه بېرته پیل سي تعلیم به بېرته په خپل عادي بڼه باندې روان وي پوهنتونونو دروازې به خلاصېږي دا پروسه به دواړه پروسې تر کار لاندې نیول کېږي اول خو نصاب هم په داسې وخت کې جوړ یا ترتیب داسې هغه هېواد اشغال و طبیعي ده چې ځینې ملاحظې به په نصاب کې هم وي او دغسې د ښځینه او نارینه د کلاسونو د جلا کېدو د دوی د ښوونځیو د جلا کېدو یا د درس د ځایونو په دې باندې هم کار کېږي خو موږ باید درس دې ته ونه ځنډو هغه به بیا وروسته کله تغییر راغی تطبیق کېږي به کوشش دا روان ده چې د درسي جریان عادي وي کله چې بیا نصاب کې څومره اوږده پروسه ده زر نه کېږي د پوهانو ناستې ته ضرورت لري او تصمیم ته ضرورت لري وخت نیسي دغه وخت باید درسونه ولاړ نه وي د دې موضوع دپاره البته هغه به بیا ورو ورو تطبیق کېږي د ښځینه او د جلاوالي موضوع هم په ډېرو ځایو کې خو عملي وه په ځینو پوهنتونونو کې چې نه ده عملي هلته کې کوشش کېږي چې عملي سي لکه هغه شرعي مسله ده په هغه باندې ملاحظې موجودې وي نو هڅه روانه ده چې دغه ستونزې هم حل سي خو د دې دپاره به انشاءالله درس نه ځنډول کېږي ځکه چې د شاګردان ډېر متضرر نه سي په دې مورد دوه شیان دي یو عملي اړخ د دې شي ده عملا خو موږ ښوونځي وینو خلاص دي هم جینکۍ ځي هم ور کې دا اوس او پوهنې وزارت د خپل مسؤلیت ته مخکې دوی یا کوم چارچوب چوکاټ لاره او کاري طرزالعمل وظیفه ورسپارل سوې وه یو فاز دا و چې دوی باید تر شپږم ښوونځي پورې ټول ښوونځي زمینه مسایلو کې چې خلک لاړ شي دوم فاز دا و چې د نارینهو دپاره هم اسانه ده چې هغه محض اجازه غواړي او سهولت ورته برابر شي درېیمه د ښځینهو د تعلیم برخه ده په هغه کې باید لایحې او ځینې طرزالعملونو ته ضرورت وي ځکه هلته موږ داسې ځایونه لرو چې تعلیم خلته په ځینو صنفونه ګډ دي د هغو جلا کېدل د چوکیو جلا کېدل د ترانسپورټیشن د ښځینهو دپاره ځانګړی کېدل چې د هغو ښه مسؤلیت پکې تامین سي د دې دپاره باید عملي ګامونه واخیستل سي او چوکاټ جوړ سي په دې باندې اوس هم پوهنې وزارت کې کار روان ده امید شته چې دا کله نهایي کېږي بیا به یو چوکاټ ورته جوړ سي خو درسونه ولاړ نه دي موږ اوس پوښتنه وکړه دغه څه کله درس روان ده دا باید تکمیل سي یعنې ښوونځي روان دي شاګردان ښوونځیو ته ځي جینکۍ هم ځي هلکان هم ځي ژمن یو ولې چوکاټ ورته جوړول غواړي د نجونو دپاره ځکه چې د خلط موضوع باید حل سي هلته ګډ یو ځای سره به یو صنف کې وخت تېر نه کړي او ترانسپورټ هم یو حد غم وخوړل سي چیرې چې ښوونځي لرې دي شاګردان باید ښځینه په ځانګړي موټرو کې راسي هلته او نارینه په ځانګړو موټرو کې راسي دې باندې کار روان دی دا راپور تاسو ته د هیلې تلویزیون لخوا وړاندې شو د نورو راپورونو او خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که دا راپور درته په زړه پورې و نو د ملګرو سره یې شریکه کړئ